الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. پنځم سپاره ده سورة النساء او یوصل اتدرشم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، اے ایمان والو ایمان راوړی په الله باندې. نو دیو تفسیر مطابق د دین مراد منافقین دي. نو د منافقین بحث وشو، دلته وس دغه منافقین په اړه کې الله جل شانه فرمای بشر المنافقین، منافقین تزهر ورک دا تحکما او استهزاء، ځکه زیر منافق تک یعنی دا په پور استهزاء ده. بأن لهم بشکد دوی د پارا عذابا الیما، عذاب دردناک دی. نو د دردناک عذاب زیر خو نه نو دا پاغه پوری استهزاء وي. وز د منافقانو صفت ذکر کوي، الذین منافقان یعنی هغه منافقان یتخذون الکافرین چې دوی نسی کافرانو لره اولیاء دوستان قلبی، د زړه دوستان. ځکه مخکې ذکر شیو یو موالات ویل کېږي د زړه دوستۍ ته، او یو مواسات دي او یو مدارات دي. مواسات دا همدردی ته ویل کېږي، داسې کافران وي چې هغې د مسلمانانو سره یعنی جنگ ور سره نه راغلی او پاغوی باندې سہالات راشي، زلزلہ پی راشي یا سیلاب پی راشي او تور سره همدردی وکي، نو دا د حربي کافرانو سره ناجایز دي. او چې کوم غیر حربي وي لکه هغه مسلمانان ته څه نه ویلي، د مسلمانانو په ملک باندې حمله نه کړي، لکه مثلا چین والا دي، نو کو داګه سره همدردی وکي نو دا جایز دي. خو د زړه دوستان به کافران دا نه نيسي. بل مدارات دی، مدارات ویل کېږي ظاهرا خوش اخلاقی کول. نو هغه ملمستیا وکي، خو د دې لپاره د کې به صدقه نه وي، بلکې د دې لپاره دین ته مایل شي. نو کولی شي ظاهرا خوش اخلاقی ورسره کولی شي. ځکه یو کس را روانو، نبی علیہ السلام وایي دا ډېر بد سړی دی د قبیلې. بیا چې کله راورسېد نبی علیہ السلام ورسره خبرې نرمې کړلې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نه تپوس کوي، وایي اول خو تا ویل چې دا ډېر بد سړی دی او بیا دې ورسره خبرې چې هغه نرمې کړلې. نو دې حدیث نه معلومیږي چې مدارات دا جایز دي، خو دوستان قلبي دا نشي نیولې. من دون المؤمنین، ما سوا د مؤمنانو نه. ایبتغون عندهم العزة، آیا دوی طلب کوي د کافرانو سره عزت لره؟ فإن العزة لله جميعا، بشک عزت د الله د پاره ټول دی، ټول عزت دا د الله سره دی. د الله سره عزت طلب کول دا پکار دي، کافرانو سره عزت دا نشتا. او وقد نزل علیکم بالکتاب، او پتا کې سره نازل کړی دی په تاسو باندې په کتاب ان اذا سمعتم آیات الله، دا ان دې ته مخفف من المثقل ویل کېږي. بشک شان دا د اذا سمعتم، کله چې تاسو واورئ آیات الله د الله آیاتونو لرا، یکفر بها چې کوپر کولې شي په هغه سره، ويستهزأ بها او استهزاء کولې شي په هغه سره.
یو مجلس داسې لګېدلی دی چې هلته په قرآن پورې په دین پورې مسخري کېږي ټوکې کېږي او تاسو د مجلس کې ناستې وئ نو ډایرکټ فورن پاسئ فلا تقعدوا معهم بس تاسو مه کښېنئ د دوی سره اوس هم ځینې مجلسونه داسې لګېدلي وي چې په هغې کې په دین پورې مسخرې دا کېږي په ګیرو پسې مسخرې چې دا کېږي ځکه دا شاعر الله دی علماء په هغې مجلسونو کې مسخرې چې دا کېږي په هغې کې رد بدې ویلې کېږي نو داسې مجلس کې ناسته دا نه ده پکار د داسې مجلسونو نه دا به ځان ساتي چې کوم مجلس کې هغه په دین پورې استهزاء کېدل او مسخرې کېدلې ټوکې کېدلې نو دا چې مجلس نه ورته پاسې دي چې مجلس کې به کښېنې نه فلا تقعدوا معهم پس تاسو مه کښېنئ د دوی سره حتی تر دې پورې یخوضوا چې دوی مشغوله شي فی حدیث غیري په نورو خبرو کې انکم بشک تاسو اذن مثلهم وایي چې کله تاسو د دې خلکو سره کښېنئ چې کوم هغه استهزاء کوي په دین پورې په قرآن پورې نو وایي تاسو به هم د دوی په شانتې شئ په ګناه کې لکه څنګه چې دغه مستهزئین دا ګناه کوي او دا ګناه دوی ته رسېږي دغه شان ته ورسره په دې مجلس کې ناشې ته هم ورسره چې دی دا شریک نو کوم ځای کې چې داسې مجلس لګېدلی او په دین پورې قرآن پورې مسخرې کېدلې نو کېنې به ورسره نه څنګه چې دا مسخرې کوونکې به دې ګناه کې شامل دی دغه شان ته هم ورسره چې دی دا شامل ان الله بشک الله تعالی چې دی جامع المنافقین جمع کوونکې د منافقانو لرا والکافرین او کافرانو لرا فی جهنم فجهنم کی جميعا طول لرا الذين اغكسان يتربصون بكم چې دوی انتظار کوي پتا سو باندې یعنی د مصیبتونو چې کله به پتا سو باندې مصیبتونه ناراضي فان كان لكم فتح پس کچرته وستاسو لپاره فتح من الله د الله د طرفنا نو قالو دوی وی تاسو ته الم نکم معكم آیا موږ نو تاسو سره وان كان للكافرين او کچرتوی د کافرانو د پاره نصیب څه حصہ یعنی فتح کوي ته ملاو شي نو قالو دوی وی د کافرانو ته الم نستحوذ علیکم آیا مون غالب نه راغلی پتا سو باندې څه کوم مون ځان ظاهرا مسلمانان ظاهرو کوم د دې مسلمانانو سره وي نو مسلمانانو هغه لخر دا وضعیت شوی نو مون پتا سو باندې غالب راغلی وي خو موږ د مسلمانانو هغه ملګرتیا ونه کړله نو چې د مسلمانانو ملګرتیا ونه کړله تاسو به غالب رالی نو اصل کې دا ګوره زمون کمال دی او ونمنعکم او موږ نجات درکو تاسو ته من المؤمنین د مؤمنانو نه نو فالله يحكم بینهم پس الله به فیصله وکړي په منځ تاسو کې یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ولن یجعل الله للکافرین او هرگز بونه ګرځي الله تعالی د کافرانو لپاره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل السلام نو علی المؤمنین د مؤمنانو مراد اوس پتا سو وای چې کافران د خوس غالب دی وقتی طور باندې دلته مفسرین علی المؤمنین الکاملین کاملین چې کوم کامل مؤمنان اوس کامل مؤمنان چرته دي موږ ځان ته مسلمانان وایو خو هغه خپل مسلمانۍ باندې موږ ته چې شرم راځي د مسلمانان هغه شکل او صورت موږ نه جوړو نو دلته کامل مؤمنان چې ذات مراد دي ایا علی المؤمنین دا یعنی دا استقبال لپاره یعنی په قیامت کې مراد به قیامت شي ایا دا غلبین مراد په دلیل کې یعنی په دلیل کې په مسلمان باندې څوک هغه غالب راتلل نشي نو ولای یجعل الله هرګي بونه ګرځي الله تعالی للکافرین د کافرانو لپاره المؤمنان باندې سبیلا سلار یعنی لار د غلبی بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو تا بأن لهم بشکادت وی لپاره عذابا علیم عذاب درناک دی الذین اغا منافقان یتخذون الکافرین چې دوی نسی کافرانو لره اولیاء دوستان قلبی من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه آیا بتغون آیا دوی طرف کوي عندهم العزت د دوی سره عزت فإن العزت لله جميعا بشکا عزت
ټول پټولا د الله د پاره دی. وقد نزل علیکم او په تحقیق سره الله نازل کړي پتا سبحانه فی کتاب په کتاب کې ان شان داده اذا سمعتم کله چې تاسو واورئ آیات الله د الله آیاتونو لرا یکفر بها چې کوپر کول شي د الله په آیاتونو پوری ويستهزأ بها استهزاء کول شي په آیاتونو پوری فلا تقعدوا معهم بس تاسو مکینئ د دوی سره حتی تر دې پوری یخوضو چې دوی مشغول شي فی حدیث غیره په بل خبره کې انکم بشک تاسو به اذن په دغه وخت کې مثلهم د دوی په شانتی وي. ان الله بشک الله تعالی چې دی جامع المنافقین جمع کون کې دی منافقان لرا والکافرین او کافران لرا فی جهنم فجهنم کی جميعا طول الذين اغکسان یتربصون چې دوی انتظار کوي بكم پتا سو باندې د مصیبتونو فإن كان لكم فتح پس کچرتوی تاسو د پاره فتح من الله د الله د طرفنا قالوا دوی وی تاسو ته الم نکم معکم آیا من نو تاسو سره وإن كان للكافرين او کچرتوی د کافرانو د پاره نصیب صحیح د فتحنا قالوا دوی وی د کافرانو ته الم نستحوذ علیکم آیا من غالب نو راغلی پتا سو باندې ونمنعکم او من نجات نو درکړی تاسو ته من المؤمنین د مؤمنانو نا فالله پس الله تعالی چې دی يحكم بينكم فیصله وکي تاسو په منځ کې یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې ولن يجعل الله او هرگز باونه ګرځي الله تعالی للکافرین د فارا د کافرانو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا اغلار د غلبی. بشر المنافقین زیر ورکا منافقان ہوتا بأن لهم بشکاد دوی د پار عذابا علیما عذاب درناک دے الذین اغاکسان یتخذون الکافرین چې دوی نسی کافران لرا اولیاء دوستانی قلبی من دون المؤمنین ما سوا د مؤمناننا ایبتغون عندهم العزة آیات دوی طلب کئی د کافرانو سرا عزت لرا فإن العزة بس بشکا عزت لله د الله لپاره جميعا ټول. وقد نزل علیکم او پتا کسر الله نازل کړي پتا سبحانه فل کتابی په کتاب کې ان اذا سمعتم بشک شان دار چې کله تاسو واورئ آیات الله د الله آیاتونو لرا یکفر بها چې کوپر کول شي پاغه سرا ويستهزأ بها او استهزاء کول شي پاغه سرا فلا تقعدوا معهم فاستاسو مکنه د دوی سرا حتی تغذی پوری یخوضو چو دی مشغول شي فی حدیث غیری فبلا خبرکی انکم بشکتا صبا اذن پدغ وقت کی مثلهم ددی پشان شي ان اللہ بشک اللہ تعالی چرے جامع المنافقین جمع کون کے دے منافقان لرا والکافرین و کافران لرا فی جہنم جميعا پجہنم کی ٹول الذین آکسان یتربصون بكم چې دوی انتظار کوي پتا سبحان د مصیبتونو فإن كان لكم فتح پس کچرته وی تاسو د پاره فتح من الله د الله طرفنا قالوا دوی وای الم نکم معکم آیا موږ نو تاسو سره وإن كان للكافرين کچرته وی د کافرانو د پاره نصیب صحیح قالوا ندوی وای دی کافرانو ته الم نستحوذ علیکم آیا من غالب نو راغلی پتا سبحانی ونمنعکم امنگا نجات نو درکړی تاسو ته من المؤمنین د مؤمنانو فالله پس الله تعالی چې دی يحكم بينكم فیصله وکي تاسو په منځ کې یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې ولن يجعل الله او هرگز باونه ګرځي الله تعالی للکافرین
د پاره د کافرانو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل السلام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله څنګه څمر پریانی پوره عمل کولو توفیق راکړي. الله دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله څومره خلک هم دې درس کې شرکت کوي دي ته کې خودلې الله دې هر قسمه مشکلات الله حل کړي. الله ضرورت د خپل خزانو غوونه پوره کړي. الله څومره بیماران دې صحت کامله عاجله مستمر ورته نصیب کړي. الله خپل رحم کرم په الله باندې وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه.